د قرآن عظیم الشان ختم چې د بلخ پوهنتون په جومات کې د وروستیو 10 سورتونو تفسیر کې د ثواب او اجر په موخه د بلخ پوهنتون رئیس په شمول ګڼ شمېر استادانو، د پوهنځیو رئیسانو، معاونینو او محصلینو پکې ګډون درلود. د بلخ پوهنتون رئیس شیخ محمد سعید هاشمي په خپله وینا کې قرآن عظیم الشان په ټولو آسماني کتابونو کې بهتر وګڼه او زیاته یې کړه چې قرآن کریم داسې یو کتاب دی چې د دنیا یو قوت پکې هم لاسوهنه نشي کولی، په داسې حال کې چې په تورات، زبور او انجیل ټولو کې لاسوهنه شوې. ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې د قرآن کریم علم لکه د بحر لوی دی، ټول او هر ځای هیڅ نه معلومیږي. په دې علم کې چې څوک څومره پر مخ وړاندې ځي تللی شي او همدغه شان ثواب او اجر هم لوی دی. حضار محترم، علم قرآن بسیار کلان علم است، علم وسیع است. به تمام معنا علم قرآن علمی هست، هیچ علمی به وسعت و عرض طول علم قرآن را نمیرسد. خصوصیات قرآن عظیم الشان از کتاب آسمانی دیگرها بسیار امتیازات دارد. چنانچه تورات هم کتاب آسمانی است، انجیل کتاب آسمانی است، زبور کتاب آسمانی است، سایر و مجلات که توسط ملائکه به پیغمبران نازل شد کلشان کتاب آسمانی است. ولی غیر از قرآن همه صحائف یا کتاب آسمانی کلا تغییر خورده است. د دې مراسمو په پای کې د بلخ پوهنتون د شریعتو پوهنځي رئیس مفتي شفیق الله مظهري د اسلامي نظام د بقا، د هیواد د آبادۍ، علمي پرمختګ او همدغه راز په دې ختم کې د ټولو ګډون کوونکو لپاره دعا وکړه. باید وویل شي چې دغه ختم د بلخ پوهنتون په عمومي جومات کې نیول شوی و او ټولې چارې د دعوت او ارشاد امریت امیر قاري ضیاء الرحمن عابد سمبالولې.